خدای پاک یو هفته بعد مال زوی راکاو تا هغه یو هفته هم دې ته پرې نه وځي چې مال د زوی څېره مې لیدلې وه تا هغه هم رانه واخیست ولې د دې بیچارې څه ګناه وه که مرمی اولم نزدیک میرفتم میزدم نکلیش صحیح چرا دو سه فکر میکردم خپل خسر راجګ شوی خپل انګورې څلور مرمۍ په توپنچه باندې وویستله او په شهادت باندې ورسول دغه مجرم چې په دې قتل کې لاس لري یا تورن دی دا مونږ نیولی دی او د قانون منګول ته وسپارو موږ هغه کور ته راغلي یو چې پکې یوه امیندواره ناوې د خپل خسر له لوري د پرله پسې ډزو په ترڅ کې وژل شوې ده د دغه کور په فضا کې چوپتیا خپره ده دا هغه کور دی چې په یوه ورځ د دوو وژنو او د کور د سرپرست د زنداني کېدو شاهد پاتې شوی دی موږ 3 ورځې وروسته له دغه قتل څخه دلته راغلي یو خو د مقتول وینه لا هم تازه ده او د یو ساده ژوند وسایل لا هم پکې تر سترګو کېږي قاتل هغه پلار دی چې د خپل زوی لپاره په خوښۍ واده وکړ په ښار کې ژوند پیل کړ خو په پایله کې بیا په خپلو لاسونو خپله ناوې ووژله د پولیسو موندنې ښیي چې دغه قتل د کورنیو شخړو تاوتریخوالي او ناوړه چلندونو له امله رامنځته شوی دی 4 مرمۍ د مقتول په بدن لګېدلې دي چې د شدید خونریزۍ له امله یې ساه ورکړې ده قاتل پرله پسې ډزې کړې دي او په هغه شیبه کې هیڅ چا هم مخه نه ده نیولې مظنون وایي چې د هغه په کور کې ستونزې د خپل مشر زوی له واده وروسته پیل شوې همین 2 سال میشه که کمک راحت شده بودم در خانه بودم میمانداری بود گه یک داماد میرفت گه دیگه داماد میرفت دیگه سرپرست در خانه نبود بچه کلان بود خب با بچه کلانم گرفتم همینجا روزی کردم همینجا خانه را گرو گرفتم برشان در جلال آباد خانه داشتم اون رو سودا کردم روزی بچه را کردم دخترکا خانه هم تو فرصت شد دیگه یعنی یک مسئولیت بچه بود میرم ادا کردم من تا بچه کمک به احترام بود احترام پدر مادر نمیدونست ما را هر وقت جگرخون میسا وقتی که به این یاروزی کردم بیادرزاده ما روزی کردم به این 4 لک روپه هم تو خب نخ چون که خانه را سودا کرده بودم اینجا 3.5 لک روپه خانه گرفتم دیگه دخترکا روسی شده که همه تو 1 لک از یک طرف مان 1 لک از دیگه طرف مان گفتم بیام هم ناموس ما سمیر آور داریم خلاصه با بچه روزی کردم آوردم میشانه کتشان کار غرض نداشتم بچه جلال آباد میرفت کتا روز خود میرفت هفته همونجا می بود 1 هفته اجازه برشان کرده بودم 1 هفته همونجا باشین دیگه بیاین زیاد نباشین دیگه باز خوب بودم هفته را تیر میکردین و می آمدین و دفعه دوم سیم که همو تو یار همو تو به مدل خودشان میماندم که یا بره و تبخوش بره تبخوش بیایه زه هغلته 10 بجې ټایم ووتم ګازو کې مې اوبه کېوسته سر مې وینځلو شامپو مې واسته هغلته کېناستم سر مې وینځلو نو هغه پیاده رو هغلته ورته مخامخ ښکاري بم دا اوبه لږ زره دې خوا شو دی بوټي ته لاړو پلار مې هغلته ولاړو زه یې ولیدم ما ته راغی په ککر ما ته ویلې څنګه چلوي دا بوټی زما وایي سوځې وایي دا اوبه دې ولې وې دلته خوشي کړې مې زه څخه ما سر وینځلو خو مې لږ زره اوبه ولاړو دی که مې دې څه مشکل دی اوس ولې په کار یې یودم لاړو لښتې واسه وار یې را باندې وکړو نه تا نه انسان یې ته داسې کې تاسې کې تا ولې وګوره دومره بوټی زما اوس په یو لوټه اوبه باندې دې داسې کار وکړو خو بیا بیرته په خلا شو بیا مې ویل زه پلاره پرېږده روژه ده خیر ده بوټی به زه به درته نوی بوټی راوړم هېڅ مشکل نشته دی اوس ته په بوټي مې دومره کار کوي هلته مور ورته چغه ویل را بیا راشه وایي سړیه وایي راځه مه کوه جنګ من چې روژه ده نو ولاړو سړی دغسې کېناستو خپل کوټې کې کېناستو نو زه راغلم بیرته ښځه مې دلته ناسته ما خو ورته ویل لاړ شم کار ته زه وایي زه لاړ شم هو کار ته یې لاړ شي مشکل نشته ما خپل دسمالو ته راوړل ځان مې تیار کړو کار ته لاړم نیم ساعت بعد زنګ راغی دی بري څنګ کې روان وم چې زنګ راته راغی وایي راشئ وروره
ښځې راته وویشته او نور سړی وې تښتېدلی دی ورو راوړکې ورو دغه مې ولاړ دی راته زنګ والې او چې راغلم چې ګورم ښځه پرته ده. د کابل ښار اړوند د دریمې حوزې سیمه کې د قتل یو قضیه کشف شوې ده چې په تړاو یو کس نیول شوی دی. یو کس چې همدلته د دریمې حوزې په سیمه کې ژوند کوي خپل زوی ته به یې بار بار ویل چې ته باید د خپله مېرمن د پلار کور ته زیاته پرېنږدې. په همدې باندې به یې لږ لږ جنجالونه هم سره راتلل په کور کې به یې جنګ جګړې راتللې. بالاخره یې واورېد چې په کور کې په کوم کوچنۍ خبره باندې جنګ راغلی دی. همدغه کس چې د هلک پلار کېږي دا راجګ شوی دی یو توپنچه چې ډېره پخوانۍ اخیستلې وه همدلته په کور کې ورسره وه دا یې راخیستلې ده. مستقیم یې په خپله چې د ده ننګور کېږي په همدغه ښځه باندې یې ډزې کړي. موږ د درېیمې حوزې د مسؤلیت په ساحه کې الحمدلله امنیت تامین ده خو بعضې داسې پیښې چې د کورنۍ شخړو له کبله رامنځته کېږي نو هغه یوه دغه یو ناخواله پیښه وسي. څو ورځې مخکې داسې یو پیښه وسوه چې خپل خسر راجګ شوی خپل انګورې 4 مرمۍ په توپنچه باندې وویستله او په شهادت باندې یې ورسوله. د کورنۍ غړي وایي چې پلار یې له نوې راغلې ناوې سره بې له کوم څرګند دلیل څخه په ټکر کې و. خو د زندان د پنجرو تر شا دغه مظنون وایي چې د ناوې کورنۍ د هغه زوی د خپل پلار او مور پر وړاندې بدګمانه کړی او دا موضوع ورو ورو د دوی د کورنۍ فضا اغیزمنه کړې وه. دفعه دوم مسایم که شده که جلال آباد میرفت پس دلش نمیشد که بیای اینجا. بچه همونجا دل میگرفت تا جایی که من خبر شدم با بچه من شوست میداد شوست تاو میکرد در دانشان میداد. مقصد او بیادرم بود که امی دخترم همینجا که ما زندگی کنه همینجا باشه درست است. ولی ما بچه را روزی کردیم یا داماد دختره دیگه فلانه ازوای نمی فلانه بود که میخواست بازم ما میرفتم پشتش چون که بچه به عقل بود نوجوان بچه بود در سن 18 که ما با یاروسی کردم بازم ما مداخلت در رفت آمد زیاد نمیکردم میخواستم بان که یا خوش باشه ما خوش هستیم درست است. تا جایی که ما فهمیدم که فلان خسرخیلش اینمی است باز از ردش ما میرفتم بچه اگر که ما رام میکردم بچه این بخی که بریم دیگه خانید بریم از کار غریبی میمونی از زندگی میمونی دیگه یک هفته را تیر کردی بست از بچه این بخی که بریم. حتی پولی هم کتشان نمی بود 1-2 از دو طرف ما سرش مصرف میکردم از این طرف هم که میرفت 1,000 1,500 ما میدادمش. بگی بچیم که تو کارت خراب است پول نداری بگی زنکی تا بگی برو چند شبه کنین پس بین 2 ماه بعد بیامه اجازه کرده بودم که برین. خلاصه در می وقتا خود که خانه می آمدین بچه که جلال آباد می آمد اینجا که می آمد بچه بیخی چپ شده می بود حتی دا دالیز تیر می شد پشت سر پدر و مادر خود یک سلام نمی داد بچه بیخی پدر و مادر ترک کرده بود یک دوای ما را نمی گرفت. 2 میاشتې بعد به دا ما وړله پلار کړی خو ځکه خو 2 میاشتې بعد خو ښځه تنګ او بیچاره خفه کېده به ولا زړه مې تنګ د ما ویشه پلار کړه هله حرکت کمې ما به دا پوره کو موټر کې به م کېنو واخته به مې ویړو ننګرهار ته بیا به دې ما سره شخړه کوله وایي چې ننګرهار ته ځې ښځې سره ځم وایي در سره ځمه نو پلاره ته څه شی خو زه یم که نه زه یې میړه یم ما لاس نیولی زما اولاد دی ورسره ځو هغلته چکر وخورو او ځو خلاص خو دا چې دا شله نه زم در سره ځم چکر وخو راځو خو بیا به مونږ وړلو 4-5 دفعې ما ویړو والا ځان سره چکر مې ورکو خو نه دا به چې تلو هلته به یم جنګونه کول جنګر ډیډال او د خواوخوا بګیري نومان شیطاني او بازي او یو ته وي بل ته وي د دې دغه کارونو دغه کار سره مونږ ته هلته تلو څه ښه کار ته خو ونه تلو څه شی ویلي څه ښه کار یې ویلي چې ته چېرته ننګرهار ته ځې یا نه ځې خو زما ښځه د مور پلار یې دلته یادېږي زه ما وړم یو چکر هلته ولې دا بد کار دی پلار کره به څوک نه وړي دا ښځه بیچاره هلته به ژړل به یې ما ته وایي ما ویسته وي پلار او مور کره دا به ما وړله بیا به دوی ما سره شخړه کوله د پلار وایي چې مې وړه هلته یې وایي مه وړه ولې مې مې وړه هلته یې مور پلار دي ته خو یې مور پلار نه یې که نه ته خو سر خلاص هلته د اصلي مور پلار دی ځي هلته خو ورسره کښېني خوشحالېږي یو 2 شپې 3 شپې کې بېرته راځي څه خبره ده څه مشکل لري. بچه‌ای که از زن بشنوه و باز پدر و مادر ترک میکنه
درست است ترک میکنه. خب خیر به هر صورت قصیر زوم نبودم، باز گفتم خواسته ایست که دم یک دالی زندگی ما نمیشه. خیر است ما اتاق دیگه دارم بچیم، اتاق دیگه را برات انتخاب میکنم. ده یک دالی است که زنکیت تو که تو دخترای ما جنگ و جدل میکنی دیگه میکنی، برو بچیم یک کمکی پایان تر کمی دورتر برو از پیش ما، دورتر برو بچیم. اتاق دیگه را به یا تعیین کردم، برو بچیم همونجا زندگی کو. همونجا صاحب خب باغ از یک خانه است دیگه تا می شدیم. مثال یک نصیحت که میکردم من، یک نصیحت میکردم مثال به بیادرزاده من که این زبان میکشید صاحب، دلیل میگفت احترام مرا کس نداشت، نی از مادر خود نی از زیره. او بیادرزاده تو خب بیادرزاده ما هستی، تو خب توتی دل ما هستی، تو چرا که من می رقم دلیل و دلایل میگی؟ یعنی از زیر مقصدشان این نمیا بود که بچه ما بگیره و بره دیگه جای زندگی کنه، یا نمیفهمم که چی مقصدا داشت. از یگان گپایشان اونجام که خبر میشدم، چون که ناموسم است. درست است اول پلاره موږ دا سره څه کړو، څه بد هم در سره کړو، سم درته رسولو، احترام یې درله کړی، احترام قایل زه وم، د ښځې درته احترام کولو، کالي به یې درته انځو تو کوو، اوبه به یې درته کوو، کور به یې درته جارو کوو، خدمت یې درله کولو، نو د دې څه ګناه وه؟ زما څه ګناه و؟ زما کور دې م تباه کړو، د هغه بېچاره دې م شهیده کړه، خپله م لاړې اخواته. 3 نفره د کور نه کم شول د دې سړي په یو شخړه باندې چې ولې تا هلته اوبه خوشې کړه او داسې په همدې باندې قتل عام شروع شو دلته. بچگاه که ما اونجا کت بچه ها مصروف می بود، یک طرف دیگه طرف صحیح. با ما اونجا مثال راپور می آمد، همشیرایم هست اونجا، 2 همشیریم هست، 2 بیادرایم هست. اینم یک بیادرم که خسرو بچیم میشه، سنوی مرا گرفته یک طرف دیگه طرف می رفتین گشت گذار کت مادر خود. درست است حقلا ما حق نداشتم که میگفتم که می سنو را ما آوردیم با پدر و مادرش. درست است شما می سنوی مرا چرا یعنی میگیرین شعار میبرین دیگه طرف میبرین؟ ما تا جایی که خبر شدم مدر می آمد پیش خانهشان استاد میشد، سنوی مرا گرفته یک طرف دیگه طرف میبرد. درست است ما پرسانی گپاره که اونجا میکردم، باز مرا کس دوست نداشت، کس دوستم نداشت. گفتیم در زندگی ما مداخلت میکنه، در زندگی ما مداخلت میکنه، در هر چیز مداخلت میکنه. قاتل لاس په کار کیږي او د قتل تابیا نیسي. هغه د توپنچې په وسیله پرلپسې پر مقتول ډزې کړي او هغه یې هم ځای پر ځای وژلې ده. قتل په همدغه کور او همدې وړې خونه کې رامنځته شوی دی. یک تومانچگه که نالتی اونم اونجا که ما خریده بودم 20 سال پیش، ایره که من هر خانه را میگرفتم باز میره از کلی با پت دمو خانه دفن میکردم، چون که دشمن دار نبودم، ضرورت نداشتم برش. من تا یک بد شد که اونجا خریدیم، یک شوق محمد دم بازار لوړگی دم زیر زمینیش که تا شدم، اینمی سبیلی چیز خوشم آمد در 5000 کلدار ما ایره خریدم. بیا گفتم خانه است، با خاطر یک دو زیادگی دیگه شاید به درد بخوره. بچه گپ دمی صبح کردم تا بالا کرد، تا بالا کرد. خیر ما پدرش هستم، حق دارم. رفتم بچه‌م ازم یخنش گرفتم، گفتم بچه‌م چرایی تو کم حوصلگی میکنی؟ 46 سالم هستم، از من که حوصله است تو کم است. تو از اتاق پشتم بر آمدی که پدر برو دیگه گم شو از اینجا. بگین نمان او بچه چرا روزه گرفتی؟ ساعت 10 بجه است که هنوز تو روزه قضیر گرفته بچه‌م نکو. مادرش هم همونجا نزدیک ششته کالاشویی میکنه، مادرش زنکی خودم. واقعیت دیدیم که همی بیادرزاده ایم دیگه یک ترس و بیم از پیش ما نداشت. مجبور مکلف شدم رفتم قنجاویلی همین تومانچه که همونجا گور کردیم. اینه ویر صاحب گرفتم، حتی زنگم زده بود مرمیشه که فایرم نمیکرد. بچه که راستی یمی سنه خیس را برآمد دیگه، برآمد که برآمد 5 دقیقه تیر نبود. گفتم باشد نمی دلم، گفتم بیا می سنور یک ترساندن کنم.
اگه بترسه گذره. رفتم تمانچه که گرفتم و بیادر این تو اتاق خود شستم. رفتم این تو روبروی اتاقش استاد شدم. خب ما چرا این رقم فلانم باشه که من ایره بزنم قصدن ایره ما بکشم مثاله. نه چرا بیادر زاده است توتی دلم است. هرگزی کار نمیکنم. گفتم باشه یک ترساندن کنم. راستی یک فایر کردم طرف دیوال، دیگه فایر کردم طرف دیوال. فایر سه میکنم سب این دخترک دمی سنه میخیزه. همینطور رست میشه میخیزه. که میخیزه برمیسه سب راستن دیگه چهش خورد که جایش خورد دیگه نفهمیدم سب. راغلم چې دا ومیله د رقم وحشت کې شوم مال ژوند په عمر کې ما د سادسه نه ولیدلې. او یو نفر نو زما زویم پکې و. خدای پاک یو هفته بعد مال زوی راکاو. تا هغه یو هفته هم دې د پرې نه وځه چې مال د زوی څېره مې لیدلې وه. تا هغه هم رانه واخیست. ولې د دې بېچارې څه ګناه وه؟ زه د ده تپوس هغې نه کومه. د ده تپوس چې هر رقم شي زه یې کوم تېنه. د ده څه ګناه وه؟ څه شی و؟ ولې څه خبره وه دا دې ولې ووژلو؟ زه به دې وژلی وې. زه دې ولې ونه وژلم؟ دا خو بې ګناه وه تا دا ووژله. دې سره څه شی کړي وو؟ ورېره دې وه د ورور وینه دې وه. څه خو زه کار نه کوي. ډېر ظالم پلار دی دا په وختو کې ما پېژندلی دی. پیښه داسې وه چې له خپل زوی سره په کوم معمولي خبره باندې جنجال سوی و. بیا نو دغه د سړی غوسه کړی و. وروسته له دې نه د خپل انګور بې ګناه ویستلی و. به شهادت رسولی و. حدثی که در زندگی مرچه از پیشم آزار نیافته بود. رنگم پک پرید. از خانه برآمدم. رفتم نزدیک خانه ما پسته افزیسی بود که من چیم به نام چی یاد میشه اون پسته. اونجا رفتم صاحب تسلیم شدم. نه داسې خبره نه وه. کله چې ده دغه خپل انګور ویستلی وه شهادت یې رسولی له کور نه دی تښتېدلی و. د فرار په حالت کې و چې مجاهدینو ته اطلاع راغله چې داسې یوه پیښه سوې ده. بیا مجاهدینو عاجل اقدام وکړو د سړی قاتل یې ګرفتاره کړو او اوس یې عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړی. انشاءالله نور هغه به تحقیقات به ریاست تحقیقات جنایي کوي. موږ هغه ابتدایي مراحل تکمیل کړو او دوی ته وسپارو. د سیمې څخه پولیسو ته راپور راځي، پولیس راځي لاس په کار کېږي، سیمې ته ځانونه رسوي، جسد اخلي طب عدلیې ته یې وړي. وروسته د طب عدلیې ریزلټ یا راپور معلومات ټول راځي او زموږ پولیس اقدام کوي. همدغه مجرم چې په دې قتل کې لاس لري یا تورن دی دا موږ نیولی دی او د قانون منګولو ته وسپارلی دی. مقتوله په داسې حال کې وژل شوې چې ټاکله شوې وه یوه اونۍ وروسته یې ماشوم نړۍ ته راشي. دا قتل له دې امله هم دردناکه دی چې پکې یو بېګناه ماشوم له زیږېدو مخکې وژل شوی دی. بې ګناه وژل شوي قاري صاحب. که کومه ګناه یې وای خو ما تاسو ته ویلې چې والله د ده دا ګناه وه او زما پلار مړ کړو. نور تاسو په شوکار نه ده. دا بې ګناه ده، بې ګناه شهیده شوې ده. هره شپه دلته ګرځي راګرځي. ما د خپل قوارخې وګوره څه حال کې شومه زه. ولې زما څه ګناه وه د دې څه ګناه وه ورته وایي که نه. خو زه به دې وژلی وې. شخړه ورسره ما وکړو، جنګ ما وکړو، تا زما ښځه ووژله. زه به دې دغلته ویشتی وې. تا خو بېګناه وګڼه. دې نس کې زما یو زوی ول، یو هفته بعد راله خدای زوی راکړو. تا رانه هغه واخیستو. ولې څه ګناه مې درسره کړې وه. قاتل وایي چې یوازې یې غوښتل مقتوله وډاره کړي او دغه قتل قصدي نه دی. خو د پولیسو موندنې ښیي چې دا قتل قصدي دی. که څه هم قاتل وایي چې پر دیوال یې ډزې کړي، خو له کله چې موږ دغې کوټې ته راغلي یو په دیوالونو کې د مرمیو د لګېدو نښې نښانې نه ښکاري. نه اگر مستقیم میزدم صاحب قطع یک مرمی هم اولم زده میشد. صحیح است. قطع مرمی اولم نزدیک میرفتم میزدم نکلیش. صحیح است. چرا دو سه فایر میکردم. فلانم نبود صاحب. ترساندن میکردم. کمک دلم به این صاحب. واقعیت میگم در زندگی مرچه از پیشم آزار نیافته. نه پیښه داسې نه وه. پیښه داسې وه چې دی راغلی و په خپل اسلحې په توسط باندې مخامخ په دې هغه باندې په دې مظلومه ښځې باندې ټکان یې کړي وو او 4 ډزه یې ویستلې وه. په شهادت یې رسولې وه. موږ هم
په ساحه کې هم هغسې دې پیدا کړې د مرمیو پوچه کوشه یې همسې پیدا کړو 4 دانې وو او د توپانچه او ټول شیان موږ لاسته راوړي دي شواهد مدارک هر شی موجود دي چې دا پیښه دا قضیه چې دا کار عمدن دا کار کړی دی او په خپل جرم باندې اعتراف هم کړی دی. وګوره کنه کوم سړی شته د مرمۍ بیا وګوره پیدا یې کړو ولا رښتیا به ویشتی دی ماره مرمۍ 15 دانې پراته دي دغلته ښځه چپه کړه ویشته نو چې چپه کړې ده او په نس کې ویشته ماته مور ویلې وایي تاسو چې راته مو وخت یې ډز بیز ویشتې ده او بیچاره ضعیفه ده یو ټېله ورکړي هغلته غورځېږه بس څه وکړي زم نه وم کور کې 2 واړه ورونه مې مونول کور بیخي تناو بې سرپرسته او د خپل کار وکړو دا بې ګناه یې مړه کړه ولې نو زه د قانون نه غواړم دې ته باید غټ جزا ورکول شي خلاص او زه د شپې ماله خوب کې راځي ماله وایي چې زما قاتل به وي نه پرېږدي او ماله تاله وخته ویلي چې زما قاتل همدا ستا پلار دی او اخر هم د همدې د لاسه مړ شو نو زه غواړم چې بېرته سره دا رانشي دا سړی دلته موږ یې نه غواړو نه یې لورګان غواړي نه یې موږ ښځه غواړي نه یې زوی غواړي خلاص ځکه ته پلار وي موږ ټول ورته احترام کوو 6 لورګانې دي احترام یې درله کوو زه د مشر زوی ما درله احترام کولو هر څه مې کوو کوم بده خبره موږ تا ته څه کړي څه هم درته نه دي ویلي چې تا داسې کار وکړو خپل د زوی کور خپل کور تا تباه کړو مرمی اوله که فایر کردم هم در دیوال نشانی گرفته بودم مرمی دومه که فایر کردم هم دیوال نشانی گرفته بودم صاحب مرمی سیمه که فایر کردم هم دیوال نشانی گرفته بودم ولی وقتی که خسته که مرمی سیم راسن در فرق زمین خوره صاحب راسن مفته ما دیگه چیز ندیدم صاحب یعنی تو بر آمدم از خانه راسن به حوزه رفتم توده تسلیم کردم صاحب له مقتول څخه دا کوچنی لور پاتې ده هغه سترګې چې پکې ناامیدي او یتیمي ښکاري او یو پلار چې اوس له خپلې کوچنۍ لور سره یوازې پاتې ده په یو لوټه اوبه په یو په دومره کې اوبه هغه چې بوټي ته لاړم د وروره څه کارونه ونه کړه دا داسې سړی دی په نه خبره باندې دا شخړې جوړوي پاس ننګرهار خبر چې ویته وایي ننګرهار ته ځې ننګرهار ته به ما وړله که مور و پلار کړه ده به ویل مې وړه ولې وړې ته زما زوی نه یې زما د وینې نه یې ولې نه یم پلاره خو دا مې ښځه ده بېچاره مور و پلار غواړي وړم یې یو چکر مې وړی 2-3 شپې کې بېرته راځي همدا به ویل نه مې وړه دروازې به را باندې بندې کړه خو دې خو ما به دا په زوره وړله ولاکن پلار مې مخه ونیسي په زوره به ما کش کوي به مې وړله تېنه ولې خو مې مور و پلار یې دی نو هلته به یې نه ګوري دا اوس بده خبره ده د دغه قتل اصلي انګیزه کورنۍ ستونزې او فامیلي تاوتریخوالی بلل کېږي دا پیښې چې موږ ډېرې څېړلې دي نتیجه او انګیزه یې همدغه وي چې په کور کې په کوچني مسایلو باندې یو مشکل منځته راغلی نو دوی دغسې یو غټې پیښې لامل وګرځي اخر نو نور داسې هغه نه لري داسې یو لامل نه لري چې موږ ووایو چې یا به بدي وي یا به نور خصومتونه وي داسې یو خاص عمیق خصومت نسته فقط دغه خپل منځي خپل زوی سره شخړه کړې وه نو د هغه نه وروسته دغسې یو ناوړه اقدام کړی د مقتول خاوند له حکومت څخه غواړي چې عدالت تامین کړي او اجازه ورنه کړي چې د هغه د میرمنې وینه ضایع شي دله به هر رقم کېږي جزا به ورکوئ تاسو قانون والا سئ او په هر څه پوه خلک سئ نو دله به چار څنګه کوئ جزا یې ورکوئ خلاص زه د ده قاتل غواړم ولا چې دا خو پلار دی که نه که بل څوک هم خو ما پیدا کولو دا ما مړ کولو خو دا پلار دی نو زه څه کوم په پلار باندې دا قاتل دی زه غواړم چې مړ شي که مړ هم نه شي دایم العمر همالته قید کړي زندان کې پورې وځي خلاص خو خوشې مې نه کوي مړی دی هماغلته شي مړ دی شي بیا به زه راځم همالته تابوت او کفن ورته هلم دغلته یې ښخومه خلاص که خدای رانه ناراضه کېږي ناراضه شي دا قاتل دی 2 نفر یې مړ کړي دي زما پلار دی صحیح دی خو ماګم په دې کار مې خوښ نه شو ولې دا بې ګناه انسانانو ته مړ کړو زه به دې وژلی وې خو دلته په زندان کې مظنون وایي چې قصدي قتل یې نه دی کړی او که شواهد ثابته کړي چې هغه په قصدي توګه وژنه کړې نو چمتو دی چې د قضایي بنسټونو هره پرېکړه ومني گفتم سیکو دختر جان همی در نصیحت خود تو نشدی همی هر چقدر نصیحت تو را میکردیم خب گفتم نه
انسان است کدام کاری نشوه از پیش ما خدا نخواسته گو برو ما نه از تو مانچیت میترسم و نه از دیگیت میترسم. گفتم تای کن و چیش من میترسانم تا دیوال فیر کردم زدم یک فیر دو فیر سیم فیر که میکنم استاد میشه که استاد میشه سیم فیر کلیسی میشه. کورنۍ شخړې په کورنیو کې د وژنو له اصلي لاملونو څخه ګڼل کیږي. مخدره مواد، بیکاري او فقر هم د اغیزمنو فاکتورونو په توګه یادېږي. پولیس له خلکو غواړي چې د امنیت په تامین کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. قضایاوې راځي، خلک عریضې راوړي، شکایتونه کوي چې زه کور کې پلار سره دغه مشکل لرم، زوی عریضه کوي، ښځه عریضه کوي چې زه خپل میړه سره دا مشکل لرم، او داسې نور د کورنۍ تاوتریخوالي چې دي دلته راځي. موږ جلا شعبه لرو ورته، د دې عرایضو ته موږ رسیدګي کوو، کوشش کوو چې ټول د مشکلات د خلکو حل کو او انشاءالله موږ مثبت کار هم ورته کړی دی، د خلکو تر ډېرو مشکلاتو ته هم رسیدګي کړې. خو بدبختانه بعضې داسې خلک دي چې دولت یا امنیتي ارګانونه په نظر کې نه نیسي، خپله یو خودسرې اقدام کوي، بیا نتیجه دغسې یو بد کار وي او داسې ناوړی. د دغه کور فضا اوس د غم او بېوسۍ کیسه کوي. وخت به ځواب ورکړي چې په دې جنایي قضیه کې څه ډول پرېکړه کیږي.